ستړي مشه یو وخت مو په خیر درنو لیدونکو بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهمه اقتصادي موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. له خصوصي سکتور سره د اروپایي ټولنې 15 میلیونه یورو مرسته. دغه 42 میاشتني پروګرام کې تر ډیره له کوچنیو کاروبارونو پر ملاتړ او اقتصاد کې د ښځو د ونډې پر پراختیا تمرکز کیږي. هیواد کې د ناخالصو تولیداتو لوړه خو د قیمتیو ټیټه کچه. نړیوال بانک وایي روان کال د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 4.3% ته رسیږي. امارات بیا وایي په کور دننه د انفلاسیون کچه 2% ده چې په سیمه کې بېسارې بلل کیږي. تر سختو فشارونو لاندې د افغانستان د روان اقتصاد لوړې ژورې. د خوړو نړیوال سازمان وایي وچکالي، د زیات شمېر کډوالو راستنېدنه، زلزلې او د سیمه ییزې سوداګرۍ د معادلو بدلون د دغه هیواد اقتصاد له فشار سره مخ کړی. او په لاسي صنایعو بوختې له زده کړو بې برخې نجونې. افغان نجونې وایي سره له دې چې اوس کسب او کار هم لري، خو لا هم د ښوونځیو تړلو دروازې پورې سترګې نښتي او هیله لري چې حکومت په دې اړه بیړنی ګام پورته کړي. یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارات وایي چې په افغانستان کې د تورم یا قیمتیو کچه په روان میلادي کال کې 2% وه، چې د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه ده. نړیوال بانک بیا ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پراختیا لوری لري او د دغه هیواد د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه به 4.3% ته ورسیږي. اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د راپور د یوې برخې په خپرولو سره ویلي په روان زیږیز کال کې په افغانستان کې د انفلاسیون یا پړسوب کچه په منځني ډول 2% اټکل شوې، چې دا په سیمه کې یو له تر ټولو ټیټو کچو ده. ښاغلي مجاهد د دې وضعیت لامل د خوراکي توکو د بیو ثبات او د افغانیو پیاوړتیا ګڼلې ده. اقتصاد وزارت هم وایي چې اسلامي امارت د کرنې په پیاوړتیا او د بیخ بنسټیزو پروژو په پیلولو سره د هیواد د اقتصادي ودې هڅه کوي. سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی با اتکا به ظرفیت داخلی، تقویت زراعت و زیربناهای افغانستان و همچنین ثبات قیمتها و تقویت ارزش پول ملی باعث شده که افغانستان به صورت متوالی رشد اقتصادی امیدبخش را تجربه بکند. نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي د هیواد اقتصاد په دویم پرلپسې کال وده تجربه کوي. هغه وده چې د پړسوب له نسبي کنټرول او د کورني عاید له ښه کېدو سره سره لا هم د ژورو چورښتي ستونزو، پراخې بېوزلۍ او د نفوس د فشار تر سیوري لاندې ده. نړیوال بانک اټکل کړی چې په 2015 زیږیز کال کې د افغانستان کورني ناخالص تولید 4.3% ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2040 کال کې نږدې 2.15% اټکل شوی و. د دغه راپور له مخې په مالي برخه کې د عاید حالت مخ په ښه کېدو دی او تمه کېږي چې په 2015 کال کې د کورنۍ مالیاتي عایداتو له امله کورني ناخالص تولید 12.1% ته لوړ شي. خوشبختانه اقتصاد فعلی افغانستان با تمام مشکلات که بندش بانک ها که وجود داره از بیرون، بعضی از تحریم ها هست، نسبت با همه دغدغه‌هایی که وجود داره خوشبختانه تورم افغانستان که بانک جهانی گزارش داده کاهش یافته. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې د نفوس چټکه وده نږدې 8.6% اټکل شوې، چې د سړي سره عاید د نږدې 4% کموالي لامل به وي. مشکلات هایی که دامنگیر ماست و دچار هستیم امروز در این شک نیست که یگانه علت و عاملش همین است که بانک جهانی بعضی پروژه های خود را لغو کردن و در افغانستان نمیخوان که بیان افغانستان فعلا سرمایه گذاری کنند. د دغه راپور له مخې د کار په بازار کې هم فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. نږدې څلورمه برخه ځوانان وزګار دي او د ښځو پر زده کړو او اقتصادي مشارکت محدودیتونه د انساني پانګې ظرفیت او د اوږدمهالې ودې لرلید کمزوری کړی دی. دا وضعیت د کډوالو په پراخې راستنېدنې سره لا پسې سخت شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد لا هم تر سخت فشار لاندې دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې په دې کې د کډوالو پراخه راایستنه، سخته وچکالي، زلزله او سیمه ییز سوداګریز بدلونونه شامل دي. یاد ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 2024 کال له پیل راهیسې انفلیسیون په تدریجي ډول لوړ شوی. د دغه راپور له مخې د 2025 کال د اکتوبر په میاشت کې له پاکستان سره د افغانستان د لارو تر بندېدو وروسته هند او ازبکستان ته د صادراتو لارې بدلې شوي او واردات تر ډیره له ایران او مرکزي اسیا څخه تامینېږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې د 10 میلیون ډالرو په ارزښت 22 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان زعفران اروپایي هیوادونو، د امریکا متحده ایالاتو، د عربي هیوادونو یوې برخې او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادر شوي دي. په همدې حال کې په هرات کې د زعفرانو صادروونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی نړیوال پیرودونکي زیات شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د هیواد د زعفرانو صادرات د تیر کال پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د شمیرو پر بنسټ په تیرو 8 میاشتو کې د 10 میلیونه او 15 زره ډالرو په ارزښت 22 ټنه او 130 کیلوګرم زعفران بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. کشورهایی که اینا عموما صادر شده اتریش است، استرالیا است، در مجموع تمام کشورهای اروپایی است و همچنان کشورهای آسیای میانه است و کشورهای امارات متحده عربی. به تمام کشورها از طریق بنادر زمینی و از طریق مرز هوایی میدان هوایی کابل صادرات انجام شده. د زعفرانو د کیفیت لوړوالی او د هغو معیاري پروسس د دغو محصولاتو د صادراتو د زیاتوالي اصلي لامل نه ګڼل کیږي. د زعفرانو د صادراتو له زیاتېدو سره هم مهاله په کورنیو بازارونو کې د دې بوټي بیه هم لوړه شوې ده. زعفران افغانستان از لحاظ کیفی خوب بوده، بیشترا سبب شده که قیمت زعفران هم به افغانستان به طور چشمگیری بلند بره. نړیوالو بازارونو ته د زعفرانو صادرات د هرات د زعفرانو د کاروباریانو او کروندګرو د خوښۍ لامل شوي دي. د دوی په وینا په وروستیو میاشتو کې زعفرانو ته د نړیوالو پیرودونکو لیوالتیا زیاته شوې ده. خوشبختانه تقاضای برای زعفران افغانستان خیلی افزایشی بوده و ما به این مدت 40 یا 45 روز چیزی در حدود 600 کیلوگرم زعفران به کشورهای امریکا، هند و عربستان سعودی صادر داشتیم. د هیواد زعفران څو کاله کېږي چې د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو په توګه پیژندل کېږي. د ځایي مسؤلانو د شمیرو له مخې سږ کال په هرات کې د زعفرانو څه باندې 40 ټنه حاصلات راټول شوي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ځینو نجونو د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې خوښ دي چې اوس یو څه زده کوي او له دې لارې حلاله روزي ګټي. ځینې دغه نجونې له حکومت څخه غواړي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اخوا بیا د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال شاوخوا 100 زره نجونې د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت لري. د ډاکټرۍ له هیلې تر خیاطۍ نږدې 4 کاله وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د ورځو انتظار یې میاشتو او کلونو ته ورسېد، خو هیڅ ښه زیری وانه ورېد او د خپلو هیلو پوره کېده بله لار یې غوره کړه. دا مهدیه نظامي نومیږي چې تر 11 ټولګي یې زده کړې کړي او د ښوونځیو تر تړلو وروسته یې خیاطي او لاسي صنایعو ته مخه کړه. پیش از اینکه در مکتب کدوم میخواستم دکتر شم ولی مکتبا بند شد، باز در خانه نشین دیگه شدیم، باز خواستم خیاط شم به خانواده‌ام هم کمک کنم. دیگه حیاتی را بسیار زیاد خوش دارم. یوازې مهدیه نه بلکې یو شمېر نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تر تړلو وروسته نورو کارو ته مخه کړې ده. ربینا هم له همدې ډلې نجونو ده. نوموړې وایي د ښځو پر مخ د زده کړو له بندېدا وروسته ډېر شمېر نجونې له رواني ستونزو سره مخ شوې، خو نورو یې له دغې ستونزې د خلاصون لپاره کاروبار ته مخه کړه. تقاضایم از دولت است که ادامه تحصیل همه خواهران بانوان بمانند که ادامه تحصیل بکنند که تا بتانیم که به آینده خود خدمت به خود، به خانواده، به هموطنان ما، به افغانستان خدمت کنیم که یک افغانستان خوب آرام داشته باشیم. رویا محمدی نومیږي او تر دې وړاندې د سوادآموزۍ کورس درلود، خو وروسته یې د سوداګرۍ په برخه کې لنډمهالي کورسونه تعقیب او نن د مهر په نوم د لاسي صنایعو د شرکت رئیسه ده.
وایي له یو سخت پړاو او بد اقتصادي وضعیت راتېره شوې او اوس نه یوازې دا چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي بلکې یو څو نور نجونې هم ورسره په کار بوختې دي. کاری را که ما میکنیم در اصل خیاطی است که خیاطیان به خود به حساب اصطلاح خود ما افغانا سیزن داره برای خود، مخصوصا ایده و نوروز و بعضی مراسم ها و محفل ها که وقت خوبتر می باشه. په همدې حال کې بیا د لاسي صنایعو د خونې رئیسه وایي چې په دې وروستیو کې لاسي صنایعو ته د نجونو مخ وراوښتی او په دې برخه کې سلګونه نجونې په کار بوختې دي. فریبا نوري وایي دوی له دې لارې هم کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او هم د یو کسب څښتناني کیږي. پیش از تولد تقریبا در حدود 18 یا 19 خانم زیر چتر اتاق ثبت بودند که بعد از تولد دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، از پانتون باز ماندن و کارهای دولتی خود از دست دادن و نانآور خانواده خود بودن، همگیشون را آوردن به کسب و کار تجارت. څه باندې 4 کاله کېږي چې د اسلامي امارت له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي، خو افغان نجونو د خپلو نورو مهارتونو د لوړولو لپاره د کسب او کار په برخو کې زده کړو ته مخه کړې ده. اروپایي ټولنې د نړیوال مالي شرکت په همکارۍ د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د 15 میلیونه یورو پروګرام پیلوي. دا 42 میاشتنی پروګرام به د کوچنیو سوداګریزو ملاتړ، د مالي خدمتونو پراختیا او په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او بېځایه شویو کسانو د رول پر زیاتولو تمرکز ولري. اوس هم ګرځو یوې لنډې دمې ته له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. اروپایي ټولنه د نړیوال ملي شرکت په همکارۍ په افغانستان کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 15 میلیون یورو پروګرام پیلوي. دغه پروګرام به 42 میاشتنی پروګرام اوسي چې موخه یې د کوچنیو سوداګریو ملاتړ، دغه راز ترڅنګ د ملي د هغو ځوانانو او ښځو ونډه چې په اقتصاد کې د اقتصاد څخه لرې دي او ترڅنګ د بېځایه شویو کډوالو لپاره هم د هغوی ګډون دی په اقتصاد کې. موږ په ټوله کې پر دې غږیږو چې د خصوصي سکتور څخه کورنی او بهرنی ملاتړ څومره مهم دی، په ټوله کې څومره کولی شي چې دغه ملاتړ دغه سکتور ته وده ورکړي او ترڅنګ د دې د بهرني ملاتړ ترڅنګ کورنی ملاتړ څومره مهم دی. د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی شاکر یعقوبي میلمه دی. یعقوبي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. غواړم په پیل کې هم دا وپوښتم د اقتصادي ودې لپاره له خصوصي سکتور څخه کورنی او بهرنی ملاتړ څومره مهم دی، څومره په اقتصادي وده کې مرسته کوي؟ عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بیننده‌های گرامی. خب بدون شک تمرکز کمک‌ها بیشتر روی ستون اصلی اقتصاد افغانستان است که ستون اصلی سکتور خصوصی است. در صورتی که سکتور خصوصی مورد حمایت داخلی و خارجی قرار بگیرد، طبیعتاً که او پتانسیل و ظرفیت کلانی در قسمت حمایت اقتصادی، در قسمت ایجاد شغل پایدار، در قسمت توسعه، انکشاف و رشد اقتصادی میتونه در سکتور خصوصی وجود داشته باشه. مطمئناً که حمایت از سکتور خصوصی در کوتاه مدت همچنان و در دراز مدت در صورتی که متداوم باشه کمک‌ها باعث بالندگی و شکوفایی اقتصادی افغانستان میشه و سکتور خصوصی افغانستان در صورتی که بتونه از این کمک‌ها استفاده موثر و مناسب بکنه و به شکل بسیار هدفمند، به شکل بسیار روشمند از این کمک‌ها استفاده بکنه، طبیعتاً که شغل پایدار ایجاد میکنه و این شغل پایدار دقیقاً که روی بازار اقتصاد افغانستان تاثیر ایجاد میکنه، باعث ایجاد تحرکات اقتصادی و تجارتی در داخل بازارهای افغانستان میشه. از طرف دیگر سطح درآمد یا عواید خانواده‌ها را بالا میبره. با بلند رفتن سطح درآمد یا عواید خانواده واضح است که سطح مصرف بالا میره، قدرت خرید یا همون تقاضای مردم بالا میره. آرام آرام بازار اقتصادی افغانستان یا بازار تجارتی افغانستان یک نوع تحرک را به خود میگیره که به لحاظ ایجاد شغل و به لحاظ درآمدزایی یک نقش بسیار مهم را میتونه کمک به لحاظ حمایت از سکتور خصوصی ایجاد بکنه. در کنارش یک بخش مهم دیگری کمک‌ها را رقمی که در گزارش شما بود که حمایت از کسب و کارهای کوچک است. به این معنی که سرمایه در اختیار کسب و کار کوچک قرار میگیره. اکثر کسبکاران یا اکثر کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی بکنن یا ایده تجارتی دارن یا مفکوره اقتصادی دارن، اما بنابر نبود سرمایه کافی متاسفانه باعث میشه که دست از ایده اقتصادی یا تجارتی خود بردارن. در صورتی که همچین حمایت صورت بگیره و سرمایه به این طبقه افراد تامین شود، طبیعتاً که میتونه باعث
چرخش اقتصادی همچنان شود، افغانستان را از یک کشور کمک محور به یک کشور تولیدی، به یک کشور مولد یا درآمدزا تبدیل بکنه، سطح سرمایه‌گذاری داخلی را بالا ببره و هر کسب کار یا هر تاجر کوچک به زعم خودش بتونه در رشد اقتصاد افغانستان یک نقش مهم و بسزا بازی بکنه. در کنارش یک بخش دیگه گزارش در مورد حمایت از زنان کسب کار بود. همچنان که همه میدانند و وضعیت اقتصادی افغانستان هم گواهی مسئله است که زنان نسبتاً در زمینه‌های مختلف حکومتی یک نقش کم رنگی را دارند، در صورتی که در زمینه تجارت و اقتصاد از اینا حمایت صورت بگیره، هم توانمندی بیشتری به خاطر حمایت از رشد اقتصادی در وجود زنان دیده میشه و هم فرصت برایشان مساعد است که میتونن در راستای فعالیت‌های تجارتی با استفاده از این کمک‌ها به خود یک کسب و کار ایجاد بکنن و در راستای رشد اقتصادی افغانستان نقش بسیار بسزا و فعال را بازی بکنن. خیر یعقوبی موږ پر دې وغږیدو چې بهرنۍ هغه مرستې یا په ټوله کې هغه څه چې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي خپل اغیز لري، خو فکر کوئ چې یوازې باید پر همدغو بهرنیو مرستو متکي اوسو ترڅو خصوصي سکتور څخه ملاتړ وشي، که نه په کور دننه هم یو لړ ګامونه شته دي چې باید واخیستل شي؟ خب در این شکی نیست که کمک ها به شکل موقتی و مقطعی است، به شکل کوتاه مدت است، اما در صورتی که سکتور خصوصی افغانستان بتونه از این کمک ها به طور استفاده بکنه که از کمک کوتاه مدت یک استفاده دراز مدت بکنه، طبیعتا که با این کمک ها باعث ایجاد زیرساخت‌های تجارتی هم میشه. بعد زیرساخت تجارتی یا زیرساخت اقتصادی شکل موقتی نداره، شکل دوامداری و متداوم داره. در صورتی که ما از اون زیرساخت استفاده بکنیم، طبیعتا که در دراز مدت توانمندی اقتصادی افغانستان را بالا میبره. اما در کنار از این نیاز است که سکتور خصوصی افغانستان هم با استفاده از برنامه‌های داخلی، با استفاده از پیشنهادات و جلب حمایت‌های داخلی از ناحیه حکومت افغانستان برنامه یا کارشوی مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از منابع داخلی هم داشته باشند. تنها نمیشه که چشم افغانستان به کمک‌های خارجی دوخته باشه و کمک‌ها به شکل موقتی و هدفمند باشه. پس از ختم کمک‌ها حداقل برنامه اقتصادی فلج نشود، راهکارها و شیوه‌های تجارت در افغانستان سکته نشود. به لحاظ توانمندی داخلی ما باید منابع را طوری مصرف بکنیم که در دراز مدت هم ما بتونیم از منابع استفاده بکنیم و روی رشد اقتصاد افغانستان کدام تاثیر منفی نداشته باشه. در کنار سایر موارد یا کمک‌های نقدی یا غیر نقدی که از سوی نهادهای خارجی یا کشورهای جهان صورت میگیره، تلاش صورت بگیره که از توانمندی اقتصادی افغانستان بیشتر استفاده صورت بگیره. یکی از اون جمله توانمندی زراعتی است. متاسفانه تا حالا دیده میشه که از این پتانسیل قوی زراعتی که در افغانستان وجود داره استفاده مناسب و تا حد کافی صورت نگرفته. در صورتی که ما از زراعت افغانستان استفاده موثر بکنیم، از زراعت از حالت سنتی یا از حالت کلاسیک به حالت ماشینیزه بکشیم، طبیعتا که زراعت افغانستان هم توان رشد اقتصادی افغانستان نداره و هم مسیر افغانستان به سمت صنعتی شدن میتونه سوق بده. از این جهت زراعت افغانستان و به دنبالش اگر افغانستان صنعتی شود، در کنارش منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان، آبای سرگردان افغانستان، این توانمندی‌های داره که بتونه مدیریت اقتصادی افغانستان درست شکل بده و مدیران اقتصادی و مدیران تجارتی از این ظرفیت‌ها استفاده بکنن تا به دراز مدت یا به شکل دائمی اقتصاد افغانستان به سر پای خود استاد باشه. همیشه چشمش به کمک‌های خارجی نباشه، مدیریت اقتصادی افغانستان کمک محور نباشه. مدیریت اقتصادی افغانستان باید به شکل درآمدزا یا به شکل مولد عمل بکنه. محرک اقتصادی در داخل افغانستان وجود داشته باشه، نه تنها که ما باید به کمک‌های خارجی وابسته نباشیم، حداقل در راستای نقش اقتصادی خود ما در منطقه با حرفی به گفتن داشته باشیم. به لحاظ تولید، به لحاظ صادرات و به لحاظ کاهش واردات برنامه‌ای باید روی میز سکتور خصوصی افغانستان، سکتور اقتصادی افغانستان، مدیران ارشد تجارت و اقتصاد افغانستان باید وجود داشته باشه تا به شکل درازمدت اقتصاد افغانستان به شکلی که مناسب است مدیریت صورت بگیره. خیر یعقوبی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په خپله مخکې ویل، دغه مرستې به تر ډېره پورې د وړو کاروبارونو ترڅنګ د دې د هغه څه چې نور بلل شوي راستنېدونکو ته او په ټوله کې د ښځو ځوانانو لپاره د اقتصادي برخې کې د ګډون لپاره په مصرف ورسول شي. هغه څه چې په دغه برخه کې اړتیا دي، که دغو اړتیاو ته وګورو، ورسره څنګ کې بیا دغو مرستو ته وګورو، فکر کوئ چې څه ډول پرتله کیدی شي، څه ډول مقایسه کیدی شي؟ خب در این شکی نیست با توجه به سطح بالای نیازمندی در افغانستان، با توجه به بحران مهاجرت یا بحران برگشت کنندگان مهاجرین افغانستان از خارج از کشور و بلند رفتن سطح فقر در افغانستان و بلند بودن آمار نیازمندان و مستحقین کمک‌های اقتصادی و کمک‌های غذایی، طبیعتاً که کمک‌ها به هیچ صورت کافی نیست، به هیچ صورت نمیتونه حل مشکلات اقتصادی افغانستان باشه. اما در کوتاه مدت میتونه به عنوان یک مسکن موقتی عمل بکنه، نسبتاً از سطح بحران بکاهه، بحران را تا حد زیر کنترل بیاره، اما در دراز مدت به هیچ شکلی نمیتونه که بتونه هم بر برگشت کننده ها یا بر زنان تجارت پیشه یا کسب و کار هم
شغل ایجاد بکنه، هم مدیریت اقتصادی خانواده‌هایشان را به دوش بگیره و هم در دراز مدت به لحاظ اقتصادی یک تضمین وجود داشته باشه. به این صورت همچون مسئله امکان نداره و این کمک‌ها به شکل موقتی است. امور که پیشتر گفتم به شکل دوای مسکن عمل میکنه تا حداقل از رفتن به بحران جدی اقتصادی یا به فقر مطلق کمرشکن جلوگیری صورت بگیره، اما در مقایسه با سطح بالای نیازمندی اقتصادی به مراتب ناکافی است. دو موضوعات دی، یو په خپله مشخصا د مرستو کول دي، بل له دغو مرستو بیا هغه په اغیزمن ډول یا په اغیزناک ډول باندې کار اخیستل دي. دغه مرستې که کیږي فکر کوئ کوم مشخص میکانیزمونه باید شتون ولري چې له دغو مرستو څخه اغیزناکه ګټه پورته شي؟ خب امور رقمی که ما در اول صحبت اشاره داشتم، طوری که شما گفتین کمک کردن یک طرف قضیه است، اما چگونگی استفاده از کمک طرف دیگر قضیه است. متاسفانه از آغاز روند کمک رسانی به ویژه در طول 4 سال اخیر یک شیوه مناسب کمک رسانی که مناسب وضعیت اقتصادی افغانستان باشه اختصاص داده نشده. نبود نظارت شفاف، نبود شفافیت کامل در روند پاسخگویی بر نیازمندان و نبود یک سیستم یا هشداردهنده مناسب برای روند کمک رسانی باعث شده که موثریت کمک رسانی زیر سوال بره. در صورتی که به هر اندازه یا به هر انگفتی یا به هر سطحی که کمک به افغانستان صورت بگیره، اما در داخل که یک مدیریت شفاف، یک نظارت لازم مناسب از روند کمک رسانی وجود نداشته باشه، طبیعتاً که سطح موثریت کمک ها پایین میآید. مشروط بر اینکه از این کمک ها استفاده هدفمند صورت بگیره، از این کمک ها در جهت توسعه و رشد اقتصادی افغانستان هم در نظر گرفته شود، از این کمک ها طور مصرف صورت بگیره که حداقل در قسمت انکشاف اقتصادی یا انکشاف تجارتی افغانستان هم موثر و مناسب باشه و در کنارش یک روند جدی نظارتی باید روی روند کمک رسانی در افغانستان حاکم باشه. نهادهای کمک رسان، سکتور مسئول حکومتی که در روند کمک رسانی دخیل است، یک شفافیت کامل را روی پروسه کمک رسانی باید حاکم بسازن تا هم مردم بدانند که پروسه کمک رسانی چگونه پیش میره و هم جامعه بین الملل، نهادهای کمک رسان از وضعیت کمک رسانی در افغانستان مطمئن باشند. در صورتی که اعتماد و اطمینان یا نسبت به فضای شفاف و پاک کمک رسانی در افغانستان وجود داشته باشه، طبیعتاً که سطح کمک‌های جهان هم بالا میره و نهادهای بیشتر جهانی سطح علاقه‌مندیشون بالا خواهد رفت نسبت به کمک کردن به افغانستان. اما همچنان اگر فضای کمک رسانی در افغانستان آلوده باشه، پاسخگویی مناسب وجود نداشته باشه، آمار درست نیازمندان وجود نداشته باشه، اولویت رسانی در اولویت بندی در کمک رسانی وجود نداشته باشه، طبیعتاً که سطح علاقه‌مندی کمک رسانی هم پایین میاره و نسبتاً فضای کمک رسانی دچار توهم و پرسش‌های جدی‌تری میشه که روند کمک رسانی جدا به خطر مواجه میکنه. یعقوبی صاحب راځي یو څه په کوردننه هم تم شو د دې لپاره چې په اقتصاد کې د ښځو ځوانانو هغه بیرته راستنه شوي کډوال چې هیواد ته راغلي دي او لا هم خپلې ډېری ستونزې لري، د دوی ګډون په اقتصاد کې زیات شي. فکر کوئ څه ډول یوې اقتصادي پالیسي ته اړتیا شته او کار ورته شته چې باید دلته هغه پلی شي؟ خب در این شکی نیست که آمدن برگشت کنندگان از بیرون از کشور، مهاجرین افغانستان یا بیکاران موجود در داخل کشور فشار اقتصادی بالای حکومت افغانستان را بالا میبره. در قسمت توزیع منابع یا عرضه خدمات مشکل جدی سر راه حکومت قرار میگیره. در این بخش نیاز است که حکومت یک دستور کار ویژه را روی دست بگیره تا هم به لحاظ داخلی از این برگشت کنندگان باید صورت بگیره و هم از توانمندی، مهارت، عرفه و توانایی های لازمی که در وجود این مردم است استفاده صورت بگیره. در صورتی که ما از یک طرف برنامه مناسب و لازم داشته باشیم، برنامه مناسب وضعیت کار در افغانستان داشته باشیم، من مطمئن هستم نهادهای کلان خارجی وجود داره که در این قسمت حکومت افغانستان را همکاری میکنن و زمینه کار را به برگشت کننده ها فراهم میکنه و این میتونه باعث کم شدن فشار اقتصادی روی شانه‌های حکومت شود. در غیر آن اگر یک دستور کار ویژه برای مردم در نظر گرفته نشود، طبیعتا فشار اقتصادی به مراتب بالا میره. نهادهای کمک رسان هم همچنان سطح کمک رسانیشان روحیشان ضعیف میشه و وضعیت اقتصادی افغانستان به مراتب لجام گسیخته و غیر قابل کنترل میشه. در قسمت توزیع منابع یا عرضه خدمات مشکل جدی پیش میآید و مردم هم نمیتونن در قسمت رفع نیازمندیشون برنامه مناسب داشته باشند. نیاز است که حکومت افغانستان، سکتور مسئولان ارشد حکومت که در قسمت وضعیت اقتصادی افغانستان مسئول هستند، این وضع را جدی بگیرند، بحران افغانستان را ساده نپندارند و این وضع میتونه آرام آرام نسبتا به یک حالت غیر قابل کنترل تبدیل شود اگر درست مدیریت صورت نگیره. امیدوار هستیم که وضع درست مدیریت صورت بگیره، به لحاظ داخلی برنامه داخلی داشته باشیم و هم به لحاظ خارجی کوشش کنیم کمک‌های هدفمند و کمک‌های موثر مناسب از کشورهای جهان به ویژه نهادهای کمک رسان بین‌المللی جلب بکنیم تا در داخل افغانستان به این بیکارا کار ایجاد شود و هم بر برگشت کننده ها زمینه ادغامشان در جامعه اقتصادی افغانستان فراهم شود، از توانمندی‌ها، از مهارت و ظرفه و مهارت‌های لازمی که دارن در داخل اقتصاد افغانستان هم استفاده مناسب صورت بگیرن. به اقتصاد افغانستان مفید است و هم به حکومت افغانستان که زیر بار فشار اقتصادی تا حد بیرون میره. یعقوبی صاحب تر یوې نیمې دقیقې پورې فرصت لرو، بس هم همدلته راټولوو. راځئ که یو لنډ نظر د خصوصي سکتور لپاره په افغانستان کې ولرو چې اوس مهال هغه فرصتونه چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور لپاره رامنځته شوي دي او د هغوی پر وړاندې شته ننګونې چې شته دي، دې لپاره حل څه بولئ؟
شما میفهمین که حمایت کافی در حال حاضر از سکتور خصوصی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و فضای مناسب یا بسترهای لازم به لحاظ زیرساخت در داخل افغانستان وجود نداره که سکتور خصوصی بتونه بسیار با تمام امکانات وارد عرصه فعالیت‌های تجارتی و فعالیت‌های اقتصادی شود. در کنارش یک نوع رقابت منفی و غیر سالم در میان سکتور خصوصی در حال حاضر وجود داره و یک سیاست یا پالیسی یا طرز العمل مناسب برای مسیر دادن یا جهت بخشیدن در قسمت فعالیت‌های سکتور خصوصی در افغانستان همچنان وجود نداره. در کنارش سرمایه کافی به دست سکتور خصوصی وجود نداره تا بتونه کنترل وضعیت در دست بگیره. این از جمله چالش‌هایی است که متاسفانه فعالیت‌های سکتور خصوصی در افغانستان زیر شعاع منفی گرفته و در قسمت موثریت فعالیت اقتصادی هم تاثیر به مراتب منفی داشته. کورموادان اقتصادي چارشندونکي ښاغلی شاکر یعقوبي بخیر و سلامت باشئ. مننه. درنو لیدونکو د بازار خبرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت ښې چارې.